بسم الله الرحمن الرحیم. نن سٹارټ مینیو کې کنټرول پینل وایو. کنټرول پینل د وینډوز څه سیټینګونه چې دي دا ټول په کنټرول پینل کې موجود وي. کله چې دا کلیک کې ګوره بعض شیان چې مونږ ویلي دي هم دلته شته، بعض شیان چې نه وایو دلته به وایو. مثلا په دې کې چې مونږ ویلي دي ټاسک بار ان سٹارټ مینیو مونږ دلته دې ځای نه ویلي وو، دلته هم نشته. کنټرول پینل کې هم راوستل شي. مونږ تاسو له ډسپلی نه ویلي وو چې دلته پرسنلایز کلیکاو، بیا هم په دې ځای کې سٹارټ مین ټاسک بار ان سٹارټ مینیو کلیکاو نو د ټاسک بار او سٹارټ مینیو پراپرټیز براتله. او وینئ دلته کنټرول پینل کې هم شته چې کنټرول پینل کې ټاسک بار ان سٹارټ مینیو کلیک کړئ، دې ځای نه به هم راشي. او خپله په ټاسک بار باندې که رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز کلیک کړئ، چې مونږ ویلي وو چې په هر شي رایټ کلیک وکړو پراپرټیز کلیک کړو دغه شي پراپرټیز راځي. نو که چېرې مونږ په ټاسک بار رایټ کلیک پراپرټیز کلیک کړو نو د ټاسک بار پراپرټیز به هم راځي. نو دا شی مې نه له دې ځای نه ویلي وو. بعضې نور اپشنونه هم دي چې ویلي هم دي او بعضې نور به ووایو. په دې کې اوس مثلا وایو ډیټ اینډ ټایم. که غواړئ چې د دې کمپیوټر ډیټ اینډ ټایم تغییر کړئ، اوس په دې کې چې دا فعلا ګوره 5 بجې او 40 دقیقې او تاریخ چې دا 9 د اولې میاشتې 2018. که غواړئ چې تغییر یې کړئ دا راسن په دې ځای هم کېږي چې کله دا ځای کلیک کړئ دلته ګوره چینج ډیټ اینډ ټایم کلیک کړئ نو دلته به ډیټ اینډ ټایم راشي. او کنټرول پینل نه هم کولی شئ چې کله ډیټ اینډ ټایم کلیک کړئ ګوره هماغه سیم وینډو راځي. دې ځای نه هم کولی شئ، هغه ځای نه هم کولی شئ. چینج ډیټ اینډ ټایم به کلیک کوئ، وینئ هر تاریخ چې انتخابوئ او هر ټایم چې انتخابوئ له دې ځای نه به کوئ. مثلا که زه ساعت بدلوم دا زیات کم شپږ شوي، اوکې کوم اپلای یې وکړئ ګوره دا به شپږ شي. او که له دې ځای نه چینجوم هم راستم رایټ کلیک پې کوم له دې ځای نه هم چینجولی شم. مثلا بیرته یې کموم، اوکې کوم بیرته به کم شي. بل پکې ټایم زون چینجولی شئ. چینج ټایم زون. ټایم زون دلته موږ مختلف ټایم زونونه لرو. مثلا اوس د موږ چون افغانستان کې یو ټایم زون به همیشه موږ تاسې کابل انتخابوو تر څو زموږ ډیټ اینډ ټایم د کابل په مطابق وي. که چېرته د بل مملکت کې اوسېږي ډیټ اینډ ټایم باید د هغه وي. دا چې کله تاسو وینډوز انسټالوئ، وینډوز چې کله انسټال شي پکې ټایم زون زیاتره د کاناډا وي، نو موږ تاسې به باید پکې کابل تر څو د دې ټایم زون مطابق برابر شي. نو له دې ځای نه موږ کولی شو چې ډیټ اینډ ټایم چینج کړو، دلته هم کولی شو او راسنه دلته هم کولی شو. بل پکې ډیوایس اینډ پرنټر لرو. ډیوایس اینډ پرنټر کله چې زموږ کمپیوټر سره پرنټر انسټال وي یا سکانر نو هغه بیا له دې ځای نه کولی شو چې چک یې کړو. ګوره زه دا کلیک کوم ډیوایس اینډ پرنټر او دا شی راسن سٹارټ مینیو نه هم راوستی شو چې کلیک یې کړو دلته ډیوایس اینډ پرنټر کلیک کړو د دې ځای نه او لاره ځای نه دواړو ځای نه یې راوستی شو. په زما کمپیوټر سره کوم پرنټرونه انسټال وي د هغو ټول نومونه دلته راځي چې کوم پرنټرونه زما په کمپیوټر کې فعلا انسټال دي. مثلا دا ماډل انسټال ده، دا ماډل انسټال ده. نو که چېرته له دغو پرنټرونه اوس مثلا دا ایچ پي فوټو سمارټ 55 سیریز د دې پرنټر لاین دې سره ولګوم بیا د دې رنګ لږ تیزیږي. اوس ګوره رنګ یې خیره ده. دا رنګ چې خیره وي په دې مطلب چې کنیکټ نه ده ورسره، یعنې تا سره پرنټر شته پرنټ نه کوي که نه، نو ته یې ور دې ځای نه باید وګورې چې خیره ده که نه. که چېرته داسې رنګ خیره و د دې مطلب دا چې یا لاین کې مشکل ده یا پرنټر ګل ده، مطلب کمپیوټر سره کنیکټ نه ده. او چې چېرته پرنټر کنیکټ وي بیا به یې رنګ دغسې تیز وي. دا پرنټر نه ده خو که چېرته پرنټر په دغو کې کنیکټ وي بیا یې رنګ دغسې تیز وي. نو چې رنګ داسې تیز و نو ته پوهېږې چې دا پرنټر کنیکټ ده. نو کله چې پرنټرونه هم کتل چې زما کمپیوټر سره کوم پرنټرونه کنیکټ دي له دې ځای نه یې ګورو. او که چېرته انسټالوو نو بیا له دې ځای نه اټ پرنټر نه انسټالوو. دا بیا مختلف آپشنونه لري، د موضوع بیخي جدا ده. فعلا باید سلیکټ درته اشاره وکړم چې کله که غواړئ پرنټر انسټال کړئ نو پرنټر لاین به وصل کړی وي، پرنټر به چالانه وي. بیا له دې ځای نه اټ لوکل پرنټر کلیک کوئ. دلته دوه قسمه پرنټرونه لرو چې دا نیټورک سره تړاو لري. دغه لوکل چې یو اس بي کیبل په ذریعه کنیکټ وي بیا به دا کلیک کوئ، نیکسټ کوئ به او دلته لیست راځي. نیکسټ دلته لیست راځي چې کوم ماډل پرنټر د پرنټر نوم به ګورئ چې هره کمپنۍ به له دې ځای نه به یې کمپنۍ کلیک کوئ. مثلا ته ورته وایئ چې ایچ پي کمپنۍ ده، دلته به ایچ پي پیدا کړي. ایچ پي کې کوم پرنټر ده له دې ځای نه به یې نوم انتخابوئ. که چېرته دلته نوم و مثلا د پرنټر ماډل چې هر یو وي دلته که یې نوم و کلیک به یې کې نیکسټ نیکسټ انسټال به شي. که چېرته نه و بیا مجبوره چې له سی ډي نه یې واخلئ یا له انټرنیټ نه واخلئ او له دې ځای نه بیا ځای ور وښیئ چې براوز په کوم ډرایو کې مې سیف کړی. ګوره موږ تاسې دلته ټول ډرایوونه راځي، ډي ډرایو، ای ډرایو، سی ډرایو که نه. نو چې هر چېرته دې سیف کړی وي له دې ځای نه به یې لوکیشن ور وښیئ. مثلا ډي ډرایو کې په دغه فولډر کې دا اوپن به یې کې دی به بیا له همغه ځای نه راواخلئ او انسټال به یې کې. او که چېرته نوم و کلیک به یې کې نیکسټ نیکسټ فینش به یې کې نوم به یې دلته خپله راشي. نو بیا به انسټال شي، بیا بعد هغه پرنټ ته کولی شي. نو چې کله پرنټ ته کوئ موږ تاسې په ورډ پرنټ پرنټ کې ویلي وو چې کله موږ پرنټ کوو پرنټر نوم انتخابوو. کله دلته پرنټ کوو پرنټر نوم له دې ځای نه انتخابوو. نو چې کله انسټال شي دلته نوم یې دلته خپله راځي. نو بیا چې د هغه پرنټر نه پرنټ ویسته نوم به یې کلیک کوئ، پرنټ کوئ به کوم پرنټر چې تا انتخاب کړی له هماغه نه به پرنټر وشي. نو دې ته ډیوایس اینډ پرنټر وایي. ډیوایس
اینډ پرنټر چې له دې ځای نه هم راوستای شي او کنټرول پینل کې هم کوای شي چې ډیوایس اینډ پرنټر بل د ډسپلی مونږ تاسو په پرسنلایز کې مو ویلې دلته هم شته چې مونږ ویلې بعض آیکنونه غټ ښکاره شي وړ ښکاره شي دلته مو ویلې وو او په پرسنلایز کې مو هم له دې ځای نه ډسپلی ویلې وو چې کوم وختل چې ډسپلی کې تغیرات راولو له دې ځای نه تغیرات راوستلی شو بل راځو فولډر اپشن ته چې پرون مونږ تاسو ویلې که کله غواړو چې هر شی په جدا وینډو کې خلاص شي دا کلیک کوو که په یوه وینډو کې خلاص شي دا هم پرونه یې درسو دا فولډر اپشن شو دې ځای بل فاونټس لرو فاونټس ته وایي موږ تاسو په ورډ پیډ په پرینټ کې چې کله خط لیکو د خط ډیزاین بدلولو لپاره فاونټ سټایل بدلو چې کله موږ دلته خط لیکو چې فاونټ سټایل هم بدلول ډیزاین هم بدلو کنه دا ټول هغه فاونټ دي چې زما په کمپیوټر کې انسټال دي کله چې موږ تاسو نوې وینډوز انسټال کوو وینډوز ځان سره یو مجموعه د فاونټس لري ټول نه لري خو اکثریت لري نو بیا موږ ته ضرورت نه وي چې نور انسټال کوو دغه ځای کې به وي خو بعضې فاونټونه چې موږ غواړو مثلا دري پښتو فاونټس غواړو هغه به موږ تاسې وراچوو نو اول سر دغه ځای کې لیست کې خپل نه وي اوس ګورل ته موږ سره بعضې فارسي فاونټس دي چې ما وراچولي وینې بي هما بي فردوسي مختلف فاونټس دي دا فاونټس موږ وراچولي کله چې وینډوز نوی انسټال شي دا نومونه دلته نه وي نو دا بیا د دري پښتو خط د سټایلو لپاره وي نو که چېرته ته غواړې چې ور واچوې بیا به له دغه فاونټس نه دې فاونټس چې هر چېرته فاونټ در سره وي فاونټس په سیډیانو کې هم پیدا کېږي انټرنیټ نه هم ډاونلوډولی شي نو چې کله در سره وي اوس مثلا دلته ما سره فاونټس شته دا فارسي فاونټس دا ګوره فاونټس دا ټول مثلا دغه فاونټونه زما په کمپیوټر کې نشته نو چې وراچوئ هر فاونټ چې دې وراچول ټول دې وراچول لږ دې وراچول هغه به سلیکټوئ کاپي کوئ کاپي بیا به راځئ کنټرول پنل ته او فاونټس به خلاصوئ او دلته به رایټ کلیک پیسټ کوئ یا له دې ځای نه پیسټ یا له ارګنایز نه به کلیک کوئ پیسټ کوئ اوس چې کله زه پیسټ کوم ګوره ماته وایي چې دا الریډي انسټال ده دا کوم فاونټ چې اوس ما را کاپي کړو دا تیار په دې کې شته که چېرته نه وي دا میسج نه راځي رسم دلته کاپي کېږي نو چې کله کاپي شو بس بیا دغه ځای نه ته دغه فاونټ استعمالولی شي بیا هر پروګرام کې چې استفاده ترې کوئ دلته به یې نوم اضافه شوی وي په دغه لیست کې به یې هماغه فونټ چې تا وراچولی هغه به دلته اضافه شوی وي نو بیا به یې له دې ځای نه استعمالوئ نو دا شو فونټس په کنټرول پینل کې فونټ نو کله کوم فونټس ور اضافه کول نو که فلاش کې وي که سی ډي کې وي هغه نه به یې کاپي کوئ او په دې کې به یې پیسټ کوئ چې دلته هم پیسټ کړو په هغه لیستو کې به یې خپله نوم اضافه کېږي دې شي ته فونټس وایي بل راځو ماوس ته ماوس کې بعضې شیان موږ ویلي وو بعضې به له دې ځای نه ووایو بعضې شیان مو له دې ځای نه ویلي وو کوم په یاد وي چې موږ تاسې په پرسنلایز کې دلته چینج ماوس پوینټرز درلود چې له دې ځای نه موږ کولی شو چې پوینټر چینج کړو که نه نور تغیرات کوم راوستل له کنټرول پینل نه کنټرول پینل به کلیک کوو بیا کنټرول پینل کې به ماوس کلیک کوو ماوس چې کلیک کوو په دې کې اول د بټن کانفیګریشن سویچ پرایمري اینډ سیکنډري بټنز کوم کارونه چې دغه بټن کوي لیفت کلیک او رایټ کلیک کوم کارونه چې لیفت کلیک کوي که غواړي چې رایټ یې وکړي او کوم چې رایټ کوي لیفت یې وکړي نو دا شی به کلیک کوي بیا د دوه لیفت او د رایټ بټنو اکشنونه چینجېږي کوم چې دا کوي دا به کوي کوم چې دا کار کوي دلته هم ګوره دغه یو وینې بلو کلر ده فعلا لیفت کلیک باندې موږ یو شی خلاصوو هر کار چې کوو په لیفت کلیک باندې کوو رایټ کلیک بیا د اوپن او د پراپرټیز او د شیانو لپاره دی که غواړي چې عملونه یې چینج شي دا به کلیک کوي اوس ګوره دا بلو شو اوس کوم کار چې لیفت کوه اوس به رایټ کوي کوم کار چې رایټ کوه اوس به لیفت کوي حتی اوس به هم ګوره زه اپلای کلیک کوم اوکې دا به اوس نه اوس ګوره زه چې دا کلیک کوم وینې پراپرټیز راځي لیفت کلیک بیا به یعنې کوم کارونه چې دوی کول هغه به سره متفاوت شي وي بیرته به بیا له دې ځای نه چینج وکړو کله هم غوښتل چې چینج دا به بیرته ترې ایسته کړو بیرته به چینج بل زموږ سره د ډبل کلیک سپیډ کله چې موږ تاسو یو شی یو فولډر یو ډرایو په ډبل کلیک خلاصوو د ډبل کلیک سپیډ باید څومره وي که چېرته د ډبل کلیک سپیډ سلو وي دلته موږ کتلی شو ازمایلی شو دلته ګوره په دې واره زه ډبل کلیک چې څومره سلو ډبل کلیک وکړم فولډر یا ډرایو به خلاصېږي که چېرته زموږ سپیډ سلو وي چې زه یو ډرایو خلاصوم په ډبل کلیک باندې چې څومره ډبل کلیک سلو وکړم هغومره به خلاصېږي یعنې سلو مطلب د دوو کلیکو ترمنځ که څومره زه وخت ورکړم وقفه ورکړم دومره هم ډېره وقفه نه چې یو کلیک اوس ووهم بیا ورته کښېنم یو ساعت بعد هسې یو څو ثانیې تفاوت راځي سپیډ کې چې سلو کلیک وکړئ فولډر به خلاصېږي او که چېرته دا فاسټ کو ورته نو بیا به ډېر تیز ډبل کلیک به کوئ تر څو خلاص شي که داسې ورو ورو ډبل کلیک وکړم بیا نه خلاصېږي نو له دې ځای نه موږ کولی شو چې د ډبل کلیک سپیډ چینج کړو نارمل یې تقریبا دغه اندازه
بل د ټرن اون کلیک لاک. ټرن اون کلیک لاک چې دغه سلیکشن ماوس پوینټر چې د لاک کوي. مطلب که چیرته زه په یو پروګرام کې کار کوم یا په وینډوز کې کار کوم، مثلا زه پینټ کې یو کار کوم، یو شکل جوړوم، د دې ځای نه ما کلیک شروع کو ډرامې کو، تر اوسه ګوره ما کلیک خوشي کړی نه ده، دا شی جوړېږي. ته دې ځای راورسېدم چې کله زه کلیک خوشي کړم دا شکل په هماغه حالت ماته پاتې کېږي. یا مثلا زه آیکنونه سلیکټ کوم، دې ځای نه مې سلیکشن شروع کو تر دې ځای چې کله زه کلیک خوشي کړم هماغومره سلیکټ شي، نور ختم. خو که چیرته لاک کلیک وي، ټرن کلیک لاک وي، اوکې کوم، اوس څه کار کېږي چې کله زه دغه کلیک داسې یو څو ثانیو لپاره ونیسم دا لاک کېږي. اوس ګوره ما دومره سلیکشن وکړو په یو څو ثانیې وینې دا ونیول چې که نه، اوس چې زه کلیک خوشي کوم هم وینې سلیکشن به جریان لري، یا کوم عمل چې ما اجرا شروع کړی هغه به جریان لري تر څو زه دویم کلیک کوم. اوس مثلا دومره قدر سلیکټ کوم، بیا کلیک کوم، یا مثلا زه اوس په دې پروګرام کې یو بل شکل جوړوم، کلیک مې ونیو تر ګوره چې یو څو ثانیې شي چې کلیک خوشي کړي هغه ماسې لاک وي ورسره، تر څو زه دویم کلیک کوم دا شکل به جوړېږي. مثلا زه دویم کلیک کوم، نو دغه د پوینټر کوم غوښتل چې لاک شي، بیا کولی شي چې ټرن کلیک آن کړئ. که چېرته د دې لاک ایسته کړئ بیا به دا عمل بېرته ختم شي. چې کله زه یو شکل جوړوم چې یو څو ثانیې ونیسم خوشي کړم، سلیکشن کې به وینم همداسې وي. چې کله زه سلیکشن کوم کلیک مې خوشي کوم، سلیکشن به په هماغه اندازه راځي. دا شو د ماوس بعضې اپشنونه. پوینټرز خو موږ هلته ویلي وو، دلته هم هماغسې دي، که غواړئ چې پوینټر چینج کړئ له براوزر نه یې چینجولی شئ. بل د پوینټر آپشن، پوینټر آپشن کې اول د پوینټر سپیډ ده چې پوینټر څومره سپیډ باید ولري، حرکت یې چې کله زه دلته ماوس ښوروم یو ځای نه بل ځای ته په څومره سرعت باندې لاړ شي. که چېرته موږ دا سلو کوو نو وینې ته به ماوس دلته زیات ښوروې خو هلته د پوینټر حرکت به کم، او که چېرته دا زیاتوو نو بیا به زه ماوس دلته ډېر کم ښوروم خو هلته به یې حرکت ډېر زیات وي. که چېرته دا ورسره کلیک وو بیا حرکت نور هم زیاتېږي، انهنس پوینټر. که دا ایسته شو بیا به لږ راکم شي، او که چېرته سپیډ کم کو نو بیا به نورمالي تقریبا همدا اندازه ده. دا د پوینټر سپیډ شو. بل سنپ ټو، سنپ تقریبا خیز وهلو ته وایي سنپ. که چېرته دا کلیک وي، اوس ګوره ټیک مارک نه ده، که چېرې ټیک مارک نه وي، زه چې دغسې وینډوز داسې وینډوګانې خلاصوم چې اوکې او اپلای بټن ولري یا اوکې بټن ولري. اوس ګوره دا اوکې بټن لري، چې کله زه دا ماوس خلاصوم پوینټر چېرته ده؟ په ماوس باندې ده، کلیک مې کوم خلاص شو، پوینټر ګوره اوس هم په هماغه ځای باندې پاتې ده. یا مثلا یو بل ډسپلی خلاصوم، پوینټر دلته ده، کلیک مې کړ خلاص شو، پوینټر بیا هم هماغه ځای کې ده که نه. نو که چېرته موږ تاسې په ماوس پوینټر آپشن کې دا شی ټیک مارک اوکې کو، اوس چې زه داسې باکس خلاصوم چې دا اوکې بټن ولري، مثلا ټاسک بار انسټارټ مینیو خلاصوم، پوینټر دلته ده که نه، چې کله دا خلاص شي پوینټر راسم چېرته راځي؟ اوکې بټن باندې به راځي. هر شی چې اوکې بټن ولري چې بیا موږ هغه خلاصوو پوینټر به راسم اوکې بټن باندې ولاړ وي، او که چېرته دا ترې ایسته کړو بیا هماغسې. بل د ویزیبلیټي ډسپلی پوینټر فلټر د ډیزاین تقریبا ډیزاین غوندې ده چې کله دا کلیک کو او لږ اعلان کو اپلای کو، اوس ګوره پوینټر سره به داسې لږ هغه غوندې راځي. هاید پوینټر پوینټر دغسې لکۍ غوندې هغه کوي، چې دلته ډرایور مشکل ده، په دې خاطر لکه ستا د کمپیوټر په دې خاطر یې صحیح نه ښکاره کوي. نو بیا هغه موږ له دې ځای نه کم او زیات کولی شو. دا د ډیزاین لپاره ده، که غواړئ چې پوینټر دې داسې لږ لکۍ داره غوندې وي چې کشه وي داسې تکراري غوندې ښکاره شي، نو بیا دا ټیک مارک کوو، او که ایسته کړو بیا تکراري غوندې نه ښکاره کېږي. نور کمپیوټر کې بیا درته وښیم، هلته هم شته. دا چې بیا هر سټایل دې انتخاب کړی هماغه سټایل لپاره بیا کار کوي. بل د هایټ پوینټر وایل ټایپینګ، کله چې موږ تاسې خط لیکو په هر پروګرام کې چې وي ټایپینګ چې کوو، مثلا زه ورک پروګرام کې یا ورک پیډ پروګرام کې یا هر پروګرام کې چې موږ تاسې ټایپینګ کوو، چې کله موږ تاسې ټایپینګ کوو دا پوینټر به ورک کېږي. اوس پوینټر دا شته چې زه کله خط لیکم پوینټر ورک شي، چې بیا ماوس وښوروم بیا ښکاره شي. نو که چېرته دغه آپشن ایسته کړو بیا به دا کار نه کېږي. دا آپشن داسې زر نه اپلای کېږي چې کله زه کلیک کوم اوس هم هایډ کېږي، یو څو ثانیې یو دقیقه قدر وخت اخلي تر څو زه ټکسټ لیکم او دی هایډ نه شي. نو که چېرته دا آپشن ټیک مارک وي هایډ کېږي، که چېرې ټیک مارک نه وي بیا نه هایډ کېږي. خو دا یو څو دقیقې قدر وخت اخلي تر څو اپلای شي، یا چې کمپیوټر لاګ اپ یا ریسټارټ کړو نو په هغه صورت کې بیا خامخا کېږي.
بل د شو لوکیشن او پوینټر وینای پریس کنټرول کی که چیرته دا ټیک مارک وي بیا چې پوینټر هر چیرته وي او زه کنټرول بټن ووهمه پر داسې یو حرکت کوي تر څو ماته راوښیي چې پوینټر دغه ځای کې ده او که چیرته دا ټیک مارک نه وي په پوینټر آپشن کې نو بیا که زه کنټرول بټن ووهمه زه لوکیشن نشم پیدا کولی دې شي ته ماوس پروپرټیز وایي پوه شوې تر دې ځای پورې